د افغانستان او امریکې ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون باندې مذاکرات بیا تر اوسه پورې نه دي پیل سوي. البته نوی تصمیم چې د کابل او واشنګټن ترمنځ اتخاذ سوی دی هغه دا دی چې د دې وروسته نه به د دې امنیتي تړون ټول مسؤلیتونه کله چې مذاکرات پیلیږي د افغانستان د خوا څخه به ډاکټر صاحب سپانتا او همداراز ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مذاکرات مخ ته بیایي او د امریکې د خوا څخه به د امریکې سفیر په کابل کې او همداراز جنرال ډنفورد به دغه مذاکرات کله چې بیا پیلیږي دوه هغه ټیمونه به وي چې دواړو هیوادونو د خوا څخه به دغه مذاکرات په مخ بیایي. زموږ غوښتنې زموږ شرایط اوس هم لا پر ځای دي د دې امنیتي تړون په اړه. اوس هم اختلاف نظر موجود دی پر ځینو مواردو باندې، په خاصه توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقویت په اړه، د افغانستان په افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو په اړه، همداراز دا چې د افغانستان څخه باید دفاع وسي د یو بهرني تجاوز په مقابل کې. دغه هغه ټول مسایل چې تر اوسه پورې هم لا هم اختلاف نظر په جدي توګه موجود دی. که چېرته حکومتونه پر دې امنیتي تړون باندې کومې نتیجې ته نه رسیږي، بیا هم په هر حالت کې باید دغه تړون د افغانستان خلکو ته وړاندې سي، یعنې یو لویه جرګه دایره سي چې په هغه کې د افغانستان خلک د ټول افغانستان څخه په هغه کې سهم ولري او په نتیجه کې د دې مهم سند په اړه خپل نظر یا خپله مشوره حکومت ته ورکړي، تر څو حکومت وکولی سي په دې باره کې خپل موقف نهایي کړي. تر اوسه پورې که څه هم کومه خاصه نیټه د لویې جرګې د دایرولو په خاطر نه ده تعیین سوې، خو احتمالا تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به دغسې یو لویه جرګه دایره سي چې په هغه کې به د ټول افغانستان نمایندګي وي او د افغانستان خلک به د دې مهم سند په اړه، یعنې د دې امنیتي او دفاعي تړون په اړه د امریکې سره خپل نهایي تصمیم او پرېکړه وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما په خپل وروستي تلیفوني تماس کې د جمهور رئیس حامد کرزي سره دا یادونه وکړله چې امریکا غواړي چې دغه مهم امنیتي تړون د افغانستان سره تر اکتوبر تر میاشتې پورې نهایي سي او امضا سي. خو دا یو دوه اړخیزه موافقه لیک دی چې په دې کې د دواړو هیوادونو غوښتنې دي، د دواړو هیوادونو شرایط دي او موږ داسې یو سند غواړو چې په هغه کې د دواړو هیوادونو ګټې، د دواړو هیوادونو غوښتنې او شرایط مد نظر ونیول سي پشکې او د دواړو هیوادونو په موافقه سره دا سند لاسلیک سي. که چېرته دا سند په دې سند کې ستونزې یقینا چې دا سند به ژر نهایي نه سي. په همدې خاطر موږ ویلي دي چې موږ په هر حالت کې غواړو چې دا سند یو ډېر ښه سند وي، تر څو زموږ راتلونکی حکومت د دې سند سره په راتلونکي کې ستونزې ونه لري، ځکه چې دا سند د یو اوږدمهالې مودې لپاره دی. په همدې خاطر عجله په کار نه ده. زموږ کوشش دا دی چې دا سند یو ښه سند واوسي، تر څو ټولو ته د منلو وړ واوسي او د افغانستان ګټې او د افغانستان ملي منافع په دې کې په تمام معنا مد نظر نیول سوي او خوندي وي پشکې. د امریکې سره امنیتي او دفاعي تړون یو ډېر مهم او ارزښتناکه سند دی. د دغه سند پر اساس د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل نظامي حضور ته ادامه ورکوي د 2014 کال نه وروسته. همداراز د دغه سند پر اساس سره د امریکا متحده ایالات به دلته نظامي اډې ولري او د دوی د نظامیانو هغه نظامي ماموریت چې دی هغه د دغه سند پر اساس تعیینیږي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو مهمه خبره ده او د افغانستان د راتلونکي سره دغه سند مستقیمه اړیکه لري. په همدې خاطر باید د افغانستان خلک، د افغانستان ملت د دې سند د محتوا په هکله په تمام معنا معلومات ولري او وپوهېږي چې په دغه سند کې د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه څه غواړي، افغانستان د امریکا متحده ایالات ته د دغه سند پر اساس سره څه ورکوي او آیا د افغانستان غوښتنې، د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان ضرورتونه په دې امنیتي تړون کې په واقعي توګه د امریکې لخوا څخه مد نظر نیول سوي دي که نه. دغه ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان د راتلونکي سره په مستقیمه توګه رابطه لري او دا د افغانستان د خلکو حق دی چې دغسې یو مهم او ارزښتناک سند په هکله تصمیم دوی ونیسي او دوی له محتوا څخه خبر واوسي، تر څو خدای نکړه چې په راتلونکي کې دغه سند بیا دوی یا د افغانستان ملت او یا د افغانستان راتلونکي حکومت د ستونزو سره مخامخ یا مواجه نه کړي. په همدې خاطر لازمه ده چې دغسې یوه لویه جرګه په راتلونکي یو نیمې یا دوو میاشتو کې دایره سي، تر څو د افغانستان خلک د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه په دغه لویه جرګه کې برخه واخلي او دغه لویه جرګه په واقعي توګه د افغانستان
د خلکو څخه نمایندګي وکړي تر څو د خلکو د افغانستان د خلکو نمایندګان په دې لویه جرګه کې د دې سند د محتوا په هکله معلومات حاصل کړي او په نتیجه کې نهایي تصمیم او یا نهایي پریکړه د افغانستان خلک او د افغانستان ملت وکړي.